لومړی زه سوال لرم، حمزه د خپله کمره خلاصه کې ځینې شواهد د حمزه په اړه ما پیدا کړي دي. که غواړې هغه شواهد که چېرته علمي شواهد وي بسم الله رامخکې وکړه، که سیاسي وي یا علمي شواهد هم دي، علمي شواهد هم دي او څوک یې ردولی هم نشي. لومړی سوال حمزه د پاکستان په خلاف د بلوچستانو جګړه بغاوت وبلله. په افغانستان کې د جبهه مقاومت جګړه بغاوت بولي که نه؟ ورونو زه یو نه بل نظر لرم، دا لایف همدلته قطع کړو، بیا به بل روسته کړو. څه نظر دا داسې وکړئ که سیاسي دغه ته بیا مثلا دغه ځان جواب که راکړي. زه شخصا دا وایم دا باز به ننګیال صاحب دوی ته پرېږدو، هغه سیاسي تحلیلګر دی او خپله دغه زه وایم حمزه صاحب کامره ولې بنده کړله؟ زه په دې اړه حسیب صاحب تا سره زه بحث نه کوم، جنرال صاحب هېڅ نه غواړم، نه ته د ما د بحث موضوع نه. خیر ما تا ته سوال نه ده راجع، ته به نه غږېږې. زه هېڅکله تا سره بحث نه کوم، بحث د ما حمزه سره ده، ته به بحث نه کوې. ما ورته یو ځلې معلومه کړې ده بس. ورونو ګورئ ښه، زمونږه د حمزه سره خپل بحث روان دی. ورونو ګوره بیا زه وایم که موږ په سیاست باندې بحث وکړو، دېرش کاله مخکې هم شوی دی، نتیجې نه رسېږو. یو علمي میدان کې زه ځکه راوختلم، نوروز صاحب غلطي تا وکړه چې دا سړی د راجیب کړه. دا موږ درې واړه بیرته کاته که تاسو خپل بحث وکړئ. نه څلور کسان حمزه ته یو طرف ته ولاړ ناست وي او هغه مشکل نسته، هغه ته قاضي نه، هغه دوی سره ډیبیټ ځواک صاحب ابل ورځ د جوهري صاحب ستاسې په لایف کې و، تاسې درې وئ دوی یو خو که بیا دا معیار زه د نه چې کولی. کاشکې د ویلي وی چې پلانکی ملګری راپورته کوي، موږ خو د چا مننه نه ده. زه ما درته ریکویسټ کړی و نه چې کولی. د دفاع موضوع نه دی حسام صاحب محترم، د دفاع موضوع چې نه ده، بیا مونږ کاته که ننګیال صاحب تا ته سلامونه، ستړی مه شه.